د ورلد کپ 2023 لپاره د پاکستان کرکټ ټیم د 10 کھلاړیانو اعلان شوی دی. د پاکستان کرکټ ټیم تر غټو کھلاړیانو واپسی. د ورلد کپ 2023 لپاره د پاکستان په ټیم کې کوم کھلاړیان شامل وي. ون ډے ورلد کپ 2023 به کله شروع کیږي او چرته وي او د ون ډے ورلد کپ 2023 لپاره کوم ټیمانو کوالیفای کړي دا. په او ډی آی ورلد کپ 2023 کې به څومره ټیمونه حصہ اخلي ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو په جوړولو باندې ډیر زیات مهنت کیږي نو ضروری دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. د اکتوبر او د نومبر په میاشت کې به ون ډے ورلد کپ 2023 په انډیا کې وي. په ورلد کپ 2023 کې به ټوټل 10 ټیمونه شرکت کوي. د دې 10 ټیمانو ترمنځ به ټوټل 48 میچونه کیږي. د آی سی سی او ډی آی ورلد کپ 2023 لپاره الریډي 9 ټیمونو کوالیفای کړي دا. ورلد کپ 2023 لپاره الریډي انډیا، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان، انګلند، نیوزیلند او استرالیا کوالیفای کړي دا. د ساوث افریقا، سریلانکا او د ویسټ انډیز ټیم بر کوالیفای راوند نه بعد هم کوالیفای کوي. د آی سی سی ون ډے ورلد کپ 2023 لپاره د پاکستان کرکټ ټیم د 10 کھلاړیانو اعلان شوی دی. دا نمونه ځان سره نوٹ کړئ. د کم 30 کھلاړیان چې اعلان شوی دي نو پرې کې د ورلد کپ 2023 لپاره 18 یا 15 کھلاړیان اغسته کیږي. نو کپتان بوي بابر اعظم، بل بوي اوپننګ بیټسمن امام الحق، اوپنر بلےباز فخر زمان، بیٹسمین شرجیل خان، شان مسعود، میڈل آرڈر بیٹسمین حارث سہیل، وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان، دویم وکٹ کیپر بوی محمد حارث، بل بوی افتخار احمد، شاداب خان، آل راؤنڈر محمد نواز، سپن بولر عثمان قادر، فاسٹ بولر آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر. که محمد عامر په پی ایس ایل کې ښه کارکردګي وکړه او ریټایرمنټ واپس واغوستو نو محمد عامر به هم د ورلد کپ د سکواډ حصہ وي. دین علاوه به وي فاسٹ بولر شاهین شاه افریدي، نسیم شاه او حارث رؤوف، فاسٹ بولر محمد حسنین، شاهنواز دانی، عبداللہ شفیق، سعود شکیل حسن علی، فاسٹ بولر عامر جمال، طیب طاهر، دین علاوه خوش دل شاه، سرفراز احمد، اسامہ امیر، ابرار احمد. د دې 10 کھلاړیانو نه به صرف او صرف 18 یا 15 کھلاړیان د ورلد کپ لپاره اغسته کیږي. د کرکټ تازه خبرونو لپاره دا یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. دا ویډیو شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.